السلام علیکم ملګري د ټیکنیکل نقیب د سره پلاین شوی ما په دې هیله چې تاسو سره جوړ خوشحال به اوسئ. تاسو ته ملګري نن ډېره زبردسته خوندوره په زړه پورې مزیداره ویډیو راوړې ده ملګري. نن ویډیو کې ما د نن ویډیو څخه په برکت تاسو څنګه کولی شئ ملګري چې خپله د فسبوک آی ډي ته پاسورډ وربدل کړئ یا ورته چینج یې کړئ. دغه طریقه ستاسو ته نن مکمل په دغه ویډیو کې هم در وښیم. ویډیو اخره پورې وګورئ. ستاسو نه همدغه درخواست ده که ستاسو زما یوټیوب چینل ته نوي راغلي وئ مهرباني وکړئ زما یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره ملګري دغه سیر سبسکرایب چې ستاسو ته ښکاري تاسو دلته راشئ په دغه سیر سبسکرایب د کلیک وکړئ. چې کله دلته ستاسو په دغه سیر سبسکرایب د کلیک وکړئ ستاسو ته چې دلته ملګري دلته دغه د ګنټۍ نشان در وځي دلته راشئ په دغه ګنټۍ نشان د کلیک وکړئ. چې کله دلته ستاسو د ګنټۍ نشان د کلیک وکړئ ستاسو ته چې دلته ملګري دغه په سر کې د آل آپشن ښکاري ستاسو بیا دلته راشئ په دغه آل آپشن د کلیک وکړئ چې زما هره نوې ویډیو اپلوډ کړئ چې ستاسو ته په وخت در ورسي. ملګري که ستاسو چیرې دغه ویډیو خوښه شوله دا ویډیو د سره لایک کړئ. که غواړئ چې د نورو ملګري سره شیر کړئ دلته دغه شیر آپشن چې ستاسو ته ښکاري ستاسو دلته راشئ په دغه شیر آپشن د کلیک وکړئ. دا په مسنجر کې په واټساپ کې په فیسبوک کې هر چا ته دغه ویډیو ور شیر کولی شئ. سیده ملګري نو راځو د ویډیو په طرف ویډیو شیر کوم. چې کله ستاسو ملګري د موبایل سکرین ته راغلی سیده ملګري ستاسو دلته راشي ستاسو دلته ملګري فیسبوک را پیدا کړئ. دلته ملګري زه غواړم چې دلته فیسبوک را پیدا کړم. سیده ملګري ستاسو ته چې دلته ملګري دغه فیسبوک ښکاري ستاسو دلته راشي په دغه فیسبوک هم د کلیک وکړئ. چې کله دلته ستاسو په دغه فیسبوک هم د کلیک وکړه ستاسو ته بیا دلته دا فیسبوک راخلاص شي. کله ستاسو دلته دغه فیسبوک راخلاص شه ستاسو ته چې دلته دا په څنګ کې درې لاین ښکاري ستاسو دلته راشي په دغه درې لاین هم د کلیک وکړئ. چې کله ستاسو دلته په دغه درې لاین هم د کلیک وکړئ ستاسو لاندې راشي. چې کله ستاسو لاندې راغلی دلته یو آپشن دی سیټینګ ان پریویسي ستاسو په دغه آپشن د کلیک وکړئ. چې کله ستاسو په دغه آپشن د کلیک وکړل ستاسو بیا دلته راشئ په سیټینګ د کلیک وکړئ. چې کله دلته ستاسو په دغه سیټینګ د کلیک وکړه ستاسو ته بیا دلته دغه آپشن راخلاص شي. چې کله ستاسو ملګري دلته دغه آپشن راخلاص شه ستاسو بیا دلته لږ لاندې راشئ. چې کله ستاسو لاندې راغلی دلته ستاسو ته چې دغه آپشن ښکاري سیکورټي لوګین ستاسو دلته راشئ په دغه سیکورټي لوګین هم د کلیک وکړئ. چې کله ستاسو په دغه د کلیک وکړه ستاسو ته بیا دلته دغه آپشن راخلاص شي. چې کله ستاسو ته بیا دلته دغه آپشن راخلاص شي ستاسو بیا دلته لږ لاندې راشئ. چې کله ستاسو لاندې راغلی دلته چینج پاسورډ دلته راشئ په دغه چینج پاسورډ هم د کلیک وکړئ. چې کله دلته ستاسو په دغه چینج پاسورډ هم د کلیک وکړه ستاسو ته بیا دلته دغه آپشن راخلاص شي. کله ستاسو ته بیا دلته دغه آپشن راخلاص شي ستاسو ته ملګري دلته درې خانې درکوي. ستاسو ته چې ملګري دلته د اپوز په سر کې اولنۍ خانه ښکاري ستاسو دلته راشئ په تا کې خپل زوړ پاسورډ ورکوئ. زه دلته خپل فیسبوک آی ډي زړ پاسورډ ورکوم. ستاسو دلته خپل فیسبوک آی ډي زړ پاسورډ ورکوئ. چې کله تاسو هغه زړ پاسورډ ور پرې راکړه صدیقه ملګري ستاسو ته چې دلته ملګري دغه لاندې دویمه خانه ښکاري ستاسو دلته راشئ په دغه دویمه خانه هم دلته ملګري کلیک وکړئ. چې کله ستاسو دلته په دغه دویمه خانه هم د کلیک وکړئ ستاسو ملګري دلته نوی پاسورډ ورکوئ. داسې پاسورډ ورکوئ چې ستاسو ته ملګري بیا پوره معلوم وي. صدیقه خپله فیسبوک آی ډي بیا په پاسورډ هم خلاصوئ. دا زه خپل نوی پاسورډ ورکوم. چې کله دلته ما نوی پاسورډ ورکوئ ور پرې راکړه صدیقه ملګري دا پاسورډ چې کوم دی سیده ملګري ستاسو دغه پاسورډ په دغه لون د درېیمه خانه ته ورکوئ. دلته زه غواړم چې دلته دغه نوی پاسورډ بیا ورکړه صدیقه ملګري دلته زه غواړم چې هغه پاسورډ ور پرې راکړه صحیح کړله. چې کله ملګري دلته ما دغه پاسورډ ور ولیکل صحیح کړه ملګري دغه نوی پاسورډ ګورئ ملګري په دغه پاسورډ ور پرې راشه صحیح کړه. ستاسو ته چې دلته د اپوز خانه ښکاري ستاسو په دا کې خپل زوړ پاسورډ ورکوئ په دا کې هم نوی ورکوئ په دا کې نوی ورکوئ صحیح کړه ملګري. ستاسو ته چې دلته ملګري دغه سیو آپشن ښکاري ستاسو بیا دلته راشئ په دغه سیو آپشن د کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه سیو آپشن د کلیک وکړئ ستاسو ته بیا دلته دغه رقم ته راشئ. چې کله ستاسو ملګري دلته دغه رقم ته راغلل ستاسو ته چې دلته ملګري د اپوس آپشن ښکاري ستاسو بیا دلته راشئ په دغه آپشن د کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه آپشن د کلیک وکړئ دلته راشئ په دغه آپشن د بیا کلیک وکړئ. چې کله تاسو دلته په دغه آپشن د کلیک وکړئ لږ انتظار کوئ صحیح کړه ملګري. ګوره ورته ما د فیسبوک آی ډي ته پاسورډ چې کوم دغه چینج شه ورته بدل شه صحیح کړه ملګري. دا وه زموږ نوې ویډیو چې ستاسو هم دغه طریقه په دغه ویډیو کې هم در وښوله. ستاسو نه بل ویډیو پرې اجازت غواړم. الله په امان.